الیکس هیلز له پاکستان نه ځان سره کرونا وړې ده. د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړی الیکس هیلز په کور کې کرنټین شوی دی ځکه چې د یک شنبې په ورځ د هغه حالت خراب شوی او وایي چې د برطانیې حکومت د امر سره سم یې ځان په خپل کور کې کرنټین کړی دی. نن د پاکستان سوپر لیګ نیمه پایلوبې ترسره کیدونکې وې خو سهار د پاکستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې دغه لوبې نورې لغوه دي او نیمه پایلوبې او پایلوبه به ترسره نشي. همداراز تر دې مخکې بیا د ترلسو هغه بهرني لوبغاړي چې په پاکستان سوپر لیګ کې لوبېدل خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. په دغه کسانو کې بیا د الیکس هیلز په اړه خبرونه خپاره شو چې په کورونا وایرس اخته دی. نوموړي د خپلې روغتیا په اړه په ټویټر لیکلي دي چې غواړم د خپلې روغتیا په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم. هغه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ پرېښودو لپاره د هغه زړه نه کېده خو کله چې د کورونا وایرس نړیوال وبا اعلان شو نو هغه فکر وکړ چې په داسې حالت کې باید له خپلې کورنۍ سره یو ځای وي. الیکس هیلز وایي چې د شنبې په سهار زه انګلستان ته راورسېدم نو بیخي روغ رمټ وم او په ما کې د کورونا هیڅ علامې نه وې خو کله چې د یک شنبې په سهار له خوبه راویښ شوم نو تبه مې وه چې وروسته ما خپل ځان په کور کې کرنټین کړ. هغه وایي چې زما د تبې سره سم وچ ټوخی هم دی. تر دې مخکې مې ټیسټ نه و کړی خو اوس مې ټیسټ وکړ. د یادولو ده چې ځینو پاکستاني خبریالانو تر دې مخکې ویلي وو چې الیکس هیلز په کورونا اخته شوی دی او همدا لامل شو چې نن د پاکستان سوپر لیګ پاتې سیالۍ لغوه شوې. ملګرو دا و زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.